سلامونه ستوری شیرانه یم او په سوات کې را سره نن ډیر دروند او مشر شاعر سراج الدین سراج صاحب ملګری سوی دی او دا داسې ناڅاپي ملاقات دی. سراج صاحب د وخت راکولو مو ډیره زیاته مننه. تاسو مو په ټولنیزو رسنیو ته او ستاسو بچی مو ډیر لیدلي یاست او د لیدو مو تمه وه، نو هغه وایي چې یار زنده صحبت باقي، نو چې ژوندون ملاقات وسي نو خدای دې نور هم لوی ژوند درکړي. لومړی به داسې وړوکي ستاسو د زده کړو د عمر او بیا د ادب د نړۍ لږ وړه پوښتنه کوو، بیا به درنه یو غزل دویم اورو. یاره ټول عمر مې په کور کلي ویستلی. ستاسو پوره نوم کور کلی مو کوم یو دی که لومړی راته دا ووایاست؟ ستوری صاحب داسې چل دی که نه چې اول خو زه ستاسو شکریه ادا کوم، بیا دا خپله خوشبختي ګڼم چې موږ خو ناڅاپه رالو د فیض ظفر صاحب خواله چې د دوی هغه دیدار وکړو. موږ ته دا پته نه وه چې تاسو به راغلي یې، نو ستاسو سره ملاقات پکې دویمه خوشحالي شوه. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. تاسو ته هرکلی وایم او د پروګرام نه وروستو که ممکنه وه د ما سره به لاړ شئ، موږ به ډېرې خبرې به د یو بل سره وکړو که تاسو مناسب ګڼله. او ستا د دغه د کیمرې شاته چې ستاسو ملګری شهاب یوسفزی د ډاګۍ ثوابی دی، د دوی سره به ملاقات هم ډېر خوند راکړو. موږ راغلي وو د عطاالله جان صاحب دواله دوا مو وکړه، تاسو هم هغې له راغلي یعنې په دغه مناسبت به زه تاسو ته عطاالله جان صاحب یو شعر دغه کمه ډالۍ کمه چې حالات که هر څه وو خو ما دغه خطا ونه کړه. حالات که هر څه وو خو ما دغه خطا ونه کړه. دا د عطاالله جان صاحب خپل شعر د هغه خپل شعر دی او په کږو لارو مې د هېچ چا ملګرتیا ونه کړه. حالات که هر څه وو خو ما دغه خطا ونه کړه، په کږو لارو مې د هېچ چا ملګرتیا ونه کړه. او که سر مې غوڅ شو نو ما یې څه پروا ونه کړه. که سر مې غوڅ شو نو ما یې څه پروا ونه کړه. خو ما د خپل بېوسه قام د سر سودا ونه کړه. که سر مې غوڅ شو خو ما یې څه پروا ونه کړه. خو ما د خپل بېوسه قام د سر سودا ونه کړه. او لکه چې موږ چېرته د بلې سیارې خلک یو، لکه چې موږ چېرته د بلې سیارې خلک یو، په دې دنیا کې مو په ډکه خوله خندا ونه کړه. او لکه چې غوڅې وي د ټول بڼ د طوطیانو ژبې، لکه چې غوڅې وي د ټول بڼ د طوطیانو ژبې، ماښامی تېر شو خو هم چېرته چغا ونه کړه. نن بیا هغه ماښام دی، په هغه حجره کې ناست یو او په دا حجره کې به عطاالله جان صاحب هر ماښامی ناست او د مقطع شعر دی، د مقطع شعر دی لکه چې غوڅې وي د ټول بڼ د طوطیانو ژبې، ماښامی تېر شو خو یو هم چېرته چغا ونه کړه. او جانه ژوندون مې د ړندو په خاریه کې تېر شو، دلته خو هېچ چا هم خبره د رڼا ونه کړه. نو دا الله دې عطاالله جان وبخي، دا د هغوی شعرونه وو او د دې نه پس به خپل شعرونه دغه کړم. ته اول به درته ستاسو کلی او کور په کوم ځای کې او دغه خبره مخکې کول غواړي. زما د خواته خیرې نه 15 کیلومتره 4.5 کیلومتره مخکې اصاله ماسټر آباد ورته وایي، هغه زما مسکن دی، هلته زه ژوند کوم. ټول عمر مې په کور کلي تېر کړی دی او 6 زامن او 4 لوڼه مې دي او تعلیم مې 14 کړی دی، په اردو او پښتو ژبه کې مې ایم اے هم کړی دی او په پروفیشنل تعلیم مې کړی و. او په خواته خیلې په هایر سیکنډري سکول کې فزیکل ډایرکټر وم. د 2014 پورې ما پای کې نوکري کړې ده. 25 کاله ما سبق ویلی و او د 25 کالو نه وروستو ما 45 کاله نوکري وکړه. او چې کله د 15 کالو شوم نو په شاعرۍ مې شروع کړه او شاعري مې 11 کاله وکړه او 14 کتابونه مې مارکیټ ته راغلي دي او هغه خلکو ډېر خوښ کړي دي. ډېره مینه راله خلک راکوي. بل زما زامن هم ټول د ادب سره وابسته دي. زما یو زوی په سویډن کې ژوند کوي او هغه په سویډن کې زما سفیر به ورته ووایم چې زما د شعرونو دغه هغه خلکو ته کتابونه ډالۍ کوي او خلکو ته زما شعرونه. هغوی هم شعر لیکي بچیان دي؟ هغوی په خپله شعر نه لیکي. ها یوه لور مې ده د روغاني صاحب شعرونه به یې ډېر په مینه باندې وی، په وړوکوالي باندې نه. هغه اوس شاعره شوې ده او هغه ایم اے انګلیش یې کړی و او بیا د هغې نه وروستو بي ایډ یې کړی دی، ایم پل یې کړی دی. نایاب سراج نوم یې دی او په دوبۍ کې ژوند کوي. په دوبۍ کې خاوند یې هلته جاب دی، هلته ژوند کوي. د خپلې لور شعر درته یاد دی؟ او د خپلې لور شعرونه خو راته یاد دي، خو هغه به اوس راړول غواړي.
او خیر نو ستاسو داسې څه و چې په شپېته کاله په عمر کې شاعرۍ ته اړ سوي اصل کې زما او د روغاني صاحب ډېر یو ځای ګرځېده شوي وو تقریبا 40 کاله موږ یو بل سره ناست وو نو دغه اثر په ما باندې د روغاني نه شوی بلکې زما د شاعرۍ ټول سټایل د روغاني دی خو روغاني صاحب په 2021 کې وفات شو او د هغې نه په 2015 کې ما شاعري شروع کړه نو تر نن ورځې پورې زما دا دومره کتابونه چې رالو نو زما تعداد د روغاني صاحب د کتابونو د تعداد نه سیوا شو هغه 2 کتابه چاپ دي زما 14 چاپ شو نو هغه ما به زه خپل شاګرد ګڼلم ما ته وایي دا زما شاګرد دی او ډېره مینه به یې راله راکوله او دا رنګ هم د هغه د وجې نه د شاعرۍ وجه هم هغه ده چې که هغه زما په ژوند کې نه وی راغلی زه به شاعر هم نه وی جوړ شوی او نور ستاسو اوس نن دا د 2016 د دویمې میاشتې نن 11 تاریخ دی او جی 12 تاریخ دی ستاسو عمر څو کاله دی دا وخت زما عمر 1 پوره شوي دي او 2 کې 2 میاشتې او 2 میاشتې 4 میاشتې پې له پاسه شوې 4 میاشتې 1 کاله عمر دومره ښه صحت راز څه دی 2 کاله خو وړوکی زما خوی د ماشومانو دی که نه نو دغه خوی چې زما یي نو زما خیال دی چې ما به خدای نه خرابوي او الله به مې ځوان ساتي ځکه یو خو زه لالچ او د دولت د جمع په دې په چکر کې نه یم روغاني صاحب یو شعر دی هغه وایي لیونتوب ښه وي په سړي باندې دنیا وګوري د روغو خلکو په مشکله خپې د کوره وځي چې کله نه ریټایر شوی ما نو سیلونه دي چکرې دي ګاډی راله کسټم چور ګاډی را سره و په ټوله خیبر پښتونخوا کې به ګرځېدم خو بل اوس چې مې زوی د بهر نه راغی نو هغه ماله کاغذي ګاډی هم واخېستو ما ته وایي په دې کې ګرځه پاپا او د هلکانو شان خوی مې دی نو سکوټي هم ساتم بازار ته په سکوټي باندې راوځم په هغې ګرځم الکټریک دی نو اوس به د هلکانو غزل هم اورو چې د هلکانو غره سره شته د هلکانو غزل دي د هلکوالي شاعري خو د هلکوالي نه ده خو احساسات د هلکوالي دي هغه اورېدل زما یو غزل دی زه یم شیخ وایي ښایسته کې ښکلا څه کې شیخ وایي ښایسته کې ښکلا څه کې زه وایم چې دا نه کې نو بیا څه کې او دلته د جانان په خوږو موړ مې کا دلته د جانان په خوږو موړ مې کا نغد سودا ښه ده په نسیا څه کې دلته د جانان په خوږو موړ مې کا نغد سودا ښه ده په نسیا څه کې او مینه کې پای ظفر صاحب مینه کې خو زړه کوه توکل کوه مینه کې خو زړه کوه توکل کوه مینه کې سوچونه څو سلا څه کې او نن را سره کښېنه چې مشغول شو لږ نن را سره کښېنه چې مشغول شو لږ چا سبا لیدلی په سبا څه کې او یا سراجه نور له خدایه څه غواړي یا سراجه نور له خدایه څه غواړي ښکلی یارې درکو په دنیا څه کې یو بل روماني غزل دی چې راموسکی چې شي د شونډو په سرونو ماله مالګې دوړوي په پرهرونو او ته د ژوند د رنګینو خوندونه اخله زه بلد یم د آهونو د دردونو او زړه مې ستا د قدمونو لاندې دل شي داسې مه ګرځه د پنجو په سرونو او ټوله ورځ دې د فکرونو په ټال زانګم کله کوز شم کله خیجم په غرونو او ته نازکه یې په سوري سوري ګرځه سیراج په سوري سوري ګرځه سیراج پرېږده چې سوځېږي په ورونو او اوس یو څو روماني قطعې چې د څېرې تاثر د زړه آینه‌دار وي د څېرې تاثر د زړه آینه‌دار وي که ته هیڅ نه وایې یاره زه پوهېږم او ستا د مخ د کتاب هره څپه لولم د وړې وړې خبرې نه خبرېږم او چې زما راتلو ته دومره خوشحالېږي ګرانه زه به د چړو په څوکو درشم او ته چې ما پخلا کوې څومره مزه کړي کله کله درنه ځکه مرور شم او بیا چې نه یم نازونه به دې څو کړي په وړو خبرو مه مرورېږه او د زړه ورته مې نه لټ شته نه کونډه شته بې تپوسه د راځه پکې اوسېږه دا بیا ووایه د زړه ورته مې نه لټ شته نه کونډه د زړه ورته مې نه لټ شته نه کونډه شته بې تپوسه د راځه پکې اوسېږه او داسې پیمانه د حسن چرته ده
څوک چې په د یار د ښایست تولو کی او ستا لشې ازغي باڼو باغ ته لکه څوک د غنو شپولو کی او یو دوه پکې انقلابي قطعې چې د جاپان به نن نوم او نه نشانو که قامونه په بمونو ورکېدلی د جاپان به نن نوم او نه نشانو که قامونه په بمونو ورکېدلی او زیار اخلاص د پرمختګ دپاره شرط دی خیانتګر قامونه نشي جوړولی یو بله ده چې انتظام د صفایۍ چې چرته نه وي پای ظفر صاحب انتظام د صفایۍ چې چرته نه وي منګوڼ ماشي هلته وینه د بدن خوري او د لرګي چینجی کرسۍ سوری کې او د کرسۍ چینجی چې وږی شي وطن خوري دا بیا وای دا له سره دواړه وای انتظام د صفایۍ چې چرته نه وي منګوڼ ماشي هلته وینه د بدن خوري او د لرګي چینجی کرسۍ سوری کې او د کرسۍ چینجی چې وږی شي وطن خوري او ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د اوسپنو باران وکړو تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ موږ په زمرودو کې تاوان وکړو دا بیا ستاسو کور کې امن دی مزې کوئ دلته مو د اوسپنو باران وکړو او تاسو په امرودو کې پیسې ګټئ او موږ په زمرودو کې تاوان او وخت سره بدلیږي تقاضې د وخت نن په منبر نوی بیان شوی دی او مخکې امریکا زمونږ خپله وه اوس د خیره روس مسلمان شوی دی او ژوند مو تیر شي زنده‌باد او مرده‌باد کې ډیر برباد زمونږ په چغو زنده‌باد شو موږ له هغسې برباده زندگی کړو نه آباد شو نه امکان شته چې آباد شو نه امکان شته والله مایوسۍ د حد دی نه امکان شته نو دغه دغه ویلی شو دغه ویلی دي د دې وطن ستونزې د دې قام ستونزې دا مخې ته راوړي دي 2000 ما قطعې لیکلي دي 2000 او غزلې او آزاد نظمونه هم دي چې داسې پکې هم دی پای ظفر صاحب چې ټوله شپه مې ستا په یاد کې شوګیره کړه تر سهاره اوده نه شوم سهار ته مخې له راغلی او تپوس ترې رانه وکړو ستا دا سترګې ولې سرې دي ما ویل خوږ دي ته خاموش شوې پوه نه شوې او په خپله مخه لاړې زه د ځان سره ګویا شوم زه به بیا بېګاله ویښ یم ته به ښه خوبونه وکړې او چې سبا مخې له راشې نو هم دا به راته وایې ولې سترګې دې ښې نه شوې د دې سترګو غم دې وکړه چېرته ښه ډاکټر له لاړ شه چېرته ښه ډاکټر راغونډې کوي دا د فیاض ظفر صاحب دفتر دی حجره یې ده د ناستې ځای دی او د طالع جان صاحب شهید د ناستې ځای دی او د داسې خواږه فکر او د فهم خاوندان او د خوږې ژبې شاعران او لیکوالان دلته راځي خدای دې دا حجره نه دروي خدای دې فیاض ظفر صاحب لري